تازه او ښه خبر ولسمشر غني په یو تازه نوي فرمان کې اجرایي ریاست لغوه کړ. اجرایي ریاست د ملي یووالي حکومت په پیل کې د ولسمشر غني په یو فرمان کې رامنځته شوی و. د راپورونو تر مخه ولسمشر غني د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه د لوړو مراسمو ترسره کولو د 2 ورځې وروسته اجرایي ریاست هم لغوه کړ. اجرایي ریاست چې د 2014 کال تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته د ملي یووالي حکومت پر مهال د ولسمشر غني په فرمان رامنځته شوی و اوس لغوه شو. د 2014 ولسمشریزو ټاکنو وروسته عبدالله د ټاکنو له پایلو انکار وکړ چې وروسته د جان کیري په منځګړیتوب د اشرف غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی وشو چې په پایله کې ولسمشر غني د افغانستان ولسمشر او عبدالله اجرایي رئیس غوره شو. په اوسنیو ولسمشریزو ټاکنو کې ولسمشر غني د دویم ځل لپاره بریا خپله کړه او عبدالله د تیر په څیر یو ځل بیا د ټاکنو له پایلو انکار وکړ او د همه شمول په نوم د حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. د لوړو مراسمو نه مخکې د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د اشرف غني او عبدالله ترمنځ خبرې وشوې او له یو بل سره طرحې هم شریکې شوې، خو د سرچینو په وینا چې عبدالله یو ځل بیا د اجرایي ریاست غوښتنه او ولسمشر غني نه غوښتل شوي چې په خپل نوي حکومت کې د اجرایي ریاست ولري. د یادولو وړ ده چې نن سهار د عبدالله دویم مرستیال اسدالله ساداتي هم سپیدار ماڼۍ ته نو پرېښودل شوی او وروسته ځینو سرچینو وویل چې هغه د ولسمشر غني د لومړي مرستیال امرالله صالح په امر سپیدار ماڼۍ ته نو پرېښودل شوی ځکه چې امرالله صالح غواړي په سپیدار ماڼۍ کې خپل دفتر جوړ کړي. درنو کتونکو دا تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو سره تر پایه پورې وکته. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ، همدارنګه زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.